څنګه چې ما پروګرام په آغاز کې وویل چې د پاک افغان پیپلز فورم چیرمن خدای بخښلي ادمزیب خان هغوی دغه تنظیم جوړ کړی و او د پاکستان او افغانستان چې څومره پښتانه شاعران ادیبان صحافیان او خصوصا بیا په هغې کې سندرغاړي مو هغه ډېر لوی دستوري شوی مو او ډېر لوی کوشش و نو هغې کې یو دېرش تني وفد چې تللی و افغانستان ته نو په هغې کې راشد خان سره موږ یو ځای سفر کړی ډاکټر راشد احمد خان ته الله تعالی یو خوږ غږ ورکړی خوږ اواز یې ورکړی دی نو ورسره ډېره خوږه پسته لهجه نو سفر هم کړی ډېر خوشحاله و ورسره خصوصا د هغه طرف نه یو ځای ناست و ډېر هم خندلي و ډېر په خندا خوشحالۍ راغلي وو د علمزیب لاله د هغې سلسلې برکت و چې د راشد احمد خان غوندې سندرغاړو ته یا نور داسې ښو شاعرانو ته صحافیانو ته وکیلانو ته په یو ځای د ناستې موقع ترلاسه شوې وه ډېرې ښې دستورې په هغې کې شوې وې دغسې د ډاکټر راشد احمد خان په حوالې سره خبره کیږي پروګرام هم د دې په درناوي کې منعقد شوی دی نو ډاکټر راشد د ملک دننه لویو دستورو سره بهر ملکونو کې هم د خپل اواز چې کوم خواږه دي هغه ویشلي دي په دې نړۍ باندې دغسې په ملک کې دننه چې څومره لوی دستوري شوي په قومي بین الاقوامي کچ باندې په هغې کې هم دوی ګډون کړی دی یو ځل بیا د پښتو ادبي سوسایټۍ اسلام آباد د ناستو ملګرو طرف نه مبارکي ورکوو په دغه ځانګړي کار باندې چې دوی په پښتو کې په موسیقۍ کې پی ایچ ډي ترلاسه کړې د پېښور یونیورسټۍ پښتو څانګې نه زه اوس خواست کوم د پښتو ادبي سوسایټۍ یو بل ملګري ته چې راشي خپل تاثرات د دستوري په حوالې سره موږ سره شریک کړي آیات سواتي